طالبانو د پاکستان چارواکو خوله بنده کړه. د ټي ټي پي په اړه یې ورته ځواب ورکړی دا چې پاکستان د طالبانو د کومې غلطۍ له امله دوی د خوږې ګوتې نیولي. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان له ځانګړي استازي آصف علي دراني څخه غوښتي چې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د موجودیت په اړه د ادعا اسناد وړاندې کړي. دراني پرون په یو مرکه کې وویل چې تر 6,000 پورې پاکستاني طالبان په افغانستان کې موجود دي او د پاکستان خلاف وسلوال فعالیتونه تنظیموي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د نوموړي د ادعا بې بنسټه ګڼلې او غوښتنه یې کړې چې پاکستان د یادو کسانو د موجودیت سیمې وښیي چې دوی مخه ونیسي. مجاهد زیاته کړې کله چې اسناد او شواهد نه لرئ او نشئ وړاندې کولی نو د افغانستان او د اسلامي امارت د بدنامولو هڅه مه کوئ ځکه دا به د هیچا په ګټه نه وي. پاکستاني استازي په افغانستان کې اوسنی وضعیت د پاکستان په تاوان ګڼلی او ویلي دي چې د په ټکو افغانستان کې راغلې سوله پاکستان ته په تاوان تمامه شوې ده. پر افغانستان واکمنو طالبانو بیا د پاکستان ادعا رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته خطر نه دی پیښ. یو شمېر شنونکي بیا په دې اړه د طالبانو رژیم ملامتوي او وایي له کله چې دوی په کابل کې د پاکستاني طالبانو او پاکستاني حکومت د مذاکراتو کوربه ومانه له پاکستاني طالبانو څخه یې د کوربتوب ثبوت وړاندې کړ او پاکستان ته یې د دوی خلاف د ادعاو فرصت ورکړ. په افغانستان کې واکمنو طالبانو څو ځلې هم له پاکستانه غوښتي وو چې پاکستاني طالبانو سره د خبرو له لارې خپلې ستونزې حل کړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.